د یو ورور سوال کړی دی چې کم سے کم وخت به یو موحد مسلمان په جهنم کې څومره تیری او کم سے کم یا زیات نه زیات کار څنګه دا سوال پته نه چې اوس د ورور زیات نه زیات ویلو کم سے کم ویلو خو موحد مسلمان موحد قید ورسره په دې لوځي چې موحد به بیا د جهنم نه روزي او چې عقیده د شرک نو دی بالکل نه روزي والعیاذ بالله دا فایدمن خبره د ساتي ګناهګار مسلمانان په درې قسمه دي خو دې ټول عقیده ګوره برابر ده ګوره ګناهګار مسلمانان په درې قسمه دي موحدین یو هغه چې الله به وبخي د سره به جهنم ته نشي یو قسم دا دی او الله دې پکې مونږ راویلي دویم قسم هغه دی چې دی به جهنم ته ورشي خو بیا به سپارش وشي نو راوبوځي دریم هغه دی چې دی به جهنم ته ورننوځي او د خپلو ګناهونو مطابق سزا به تېره کړي او بیا به راوځي خیال م دی که نه دی به سزا پوره کوي دا دریم قسم خو راوځي به او هر یو کس ته په جهنم کې د عذاب د هغه د ګناهونو مطابق میلاویږي بعض داسې شتي چې هغه به ترې راوځي سپارش د پیغمبرانو سپارش د نیکانو خلکو بعض الله به یې ته پخپله راوباسي لکه حدیثونه موږ سره تېر شوي دي ډېر الله به یې ته پخپله راوباسي او عذاب هم د ټولو یو شان نه دی صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان منهم من تأخذه النار الى کعبی بعضو خلکو به د جهنم د اور د خپو دې ګیټو ته رسي ومنهم من تأخذه الى حجزته د بعضو به دې بډې ته رارسي ومنهم من تأخذه الى عنقه د بعضو به د اور دې سټ ته رارسي ټول به یو شان نه نو دغه شان د دوی وخت تېرول دا هم الله ته معلوم دي خو ټول یو شان وخت خو نه دی که نه ما وایي که نه چې بعض خو به الله بنیاد نه وبخي بس د سره به جهنم ته راځي نه بعض به راشي سپارش به وشي یا پیغمبران یا نور نیکان خلک یا الله به یې راوباسي او چې کم پاتې شي هغوی به خپل عذاب پوره کړي بیا به راوځي اوس کم سے کم موده څومره ده او زیات نه زیاته موده څومره ده نو د دې څه تحدید په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی هغه وخت الله ته معلوم دی خو دومره ده چې یو سړی موحد دی توحید په عقیده باندې مړ شو نو دی به د همیشه دپاره په جهنم کې نه وي روزي به جهنم څومره سزا به تېرې په جهنم کې الله اعلم د هغه د ګناهونو پورې خبره کم سے کم وخت به څومره تېرې الله اعلم کله به الله راوباسي الله ته پته خو موږ ته دغه پته دی چې یو سړی توحید په عقیده باندې مړ شو نو دی به په جهنم کې د همیشه دپاره نه وي دی به ته الله راوباسي والله اعلم